د عام وریښتان د انسانانو دا ویښتان د دې رانیول څنګه نه دي روا. دا بعضې خلک یې کوي دا په د کلو وطنو باندې ګرځي. ډېر پام دا کوي چې کله سړی خپل ویښتان د ژرې دی که د سر دی خصوصا د زنانو دا باعث عام ځایونه نه وغورځوي. په دې کې کوشش باید چې دا وسي دا شخص ځکه سحر و جادو اکثره په د ویښتانو باندې کېږي او رانیول او خرڅول یې حرام دي. دویمه خبره دا ده د تاریاکو کرل څنګه دي. تاریاک دا رقم بوټی دی لکه د انګورو تاک. انګور کرل روا دي که نه دي روا؟ تاریاک هم روا دي. که دا تاریاک د چرسو د اپیومو دپاره د پوډرو دپاره سړی کري بیا حرام دي. او یا دا رقم چې حکومت د دې اجازه نه ورکوي بیا کرل نه دي روا. حکومت دا وایي چې دا شی مه کره بیا نه دي روا. او که حکومت د دې اجازه کړي حکومت خوا نه به دی بالکل یې کرلی سي ځکه تاریاکو چې د دوا ده د دنیا ټولې دواوې د اعصابو دواوې د نورې دواوې د تاریاکو څخه جوړېږي. که د سړي مقصد دا وي چې زه به بیا د دې څه پوډر جوړ کړم بیا به د دې کرسټالو رویینو دا شیان جوړ کړم بیا کرل او کښت کول یې ټوله حرام دي. په اوداسه کې شک رالویږي. د اوداسه چې شک تر لویږي کوشش دا وکړه اودس په سنت طریقه باندې تازه کړه خبره خلاص. رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 وارې لاس پرې منځلې 3 وارې مخ 3 وارې پښې د سر مسه 1 وارې کړل. تم دا رقم وکړه خبره خلاص. 2 شیطانان دي یو خنزب بولی بل ولهان. یو د لمانځه شیطان دی په لمانځه کې سړي ته وسوسې ورچي. یو د اوداسه شیطان دی په اوداسه کې سړي ته وسوسې ورچي. که تا مخ شل وارې پرې منځي نو دا حل نه دی. حل یې دا دی اودس په سنت طریقه باندې تازه کړه. سنت طریقه څنګه ده؟ 3 وارې مخ پرې منځل 3 وارې لاسونه پرې منځل 3 وارې پښې پرې منځل در 3م وار اخواته چې دا ټوله پښه وچه پاتې مې پرې منځل. دا خبره خلاص. تا ته شرع اجازه نه ده درکړې ځکه پاته کېږي نه نو ته به د شیطان د وسوسو څخه خلاص. په لمانځه کې هم دغه حکم دی. سړي ته په لمانځه کې وسوسې لویږي بس 1 وار د نیت وتړئ بیا ما سلام ګرځوه هېڅ پروا نه لري. که غلط دي هېڅ پروا نه بس خپل لمونځ جاري وساته. لمونځ ادا که که داسې یو ورځ سړي ته وسوسه ور ولویږي لمونځ د سره راوګرځي پروا نه لري. او که هره ورځ دغه حال بیا ستا دپاره شرعي حکم دا دی چې بس خپل لمونځ کوه لمونځ 2 وار راګرځوه کلمات یې 2 وارې وایه. الحمدلله در مابین زه ورسېږي بیا در سره شروع کړي. بیا در مابین زه ورسېږي بیا در سره شروع کړي. او بعضې وسوسیان بیا دا د لمانځه په شروع کې وسواسي نیت په خوله باندې وایي. په خوله باندې نیت خو نشته ورور. په زړه کې دا اراده ده د جمعې لمونځ موږ کوو بس دا د زړه اراده ده د جمعې لمانځه ته راغلی الله اکبر. نو دی هلته امام قرات شروع کړی دلته د نیت نه برابرېږي. 4 رکعته فرض کوم 2 رکعته فرض کوم په دې زیر وخت بیا د سره شروع شي 2 رکعته فرض کوم په دې زیر وخت بیا د سره شروع شي. نو دا طریقه غلطه ده. بیا غوږ ته لاس نیولې غوږ ته لاس دلته نه لاس نیول نشته ورور. لاس پورته کول دي بس. تا دلته لاسونه ولې نیولي غیر شرعي طریقه ده. نو په لمانځه کې په اوداسه کې د وسوسو څخه د ځان د بچاو دپاره په سنت طریقه یې کوه. الله رب العزت به دې د وسوسو څخه وساتي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.